په سوشل میډیا نن سبا د ثوابۍ د یو ماشوم فرمان کسکر د شاعرۍ درس خور دی او که چېرته د ورځې په لسګونو خلک شعرونو اورېدلو دپاره د هغه کلي ترکۍ ثوابۍ ته ورځي نو هلته د پښتو لویه سندرغاړې ګلپاڼه هم د فرمان د شاعرۍ نه خوندونه اخلي او وایي کله چې هم د هغه شعرونه اوري نو له خندا ورپسې شنه شي. وایس اف امریکا ډیوه سره خبرو کې ګلپاڼې ویلي دي په لومبي ځل ورته د فرمان شعر ظالم زړه خو دې نو خوږېدو خونونه سندرغاړي همایون لیږلی و او د دغه شعر په اورېدو یې دومره ډېر خندلي وو چې حد یې نشته. ګلپاڼه وایي همایون راته وی دا به زما او ستا راتلونکې سندره وي او ما چې هغه شعرونه واورېدل نو توبه توبه دومره مې خندلي وو چې سم ډېر. سندرغاړې ګلپاڼه زیاتوي اوس هم راته ملګري په واتس اپ د فرمان شعرونه رالیږي خو په هغه اولني شعر کې چې کومه مزه او اوریجنالیټي وه په اوسنو شعرونو کې هغه مزه نشته. ګلپاڼه وایي اصل کې په موجوده دور کې د خلکو غمونه او پریشانۍ دومره سیوا شوي دي چې وړوکې نه وړه ټوقه یا مزه یې په طبه ښه لګي او خوند ترې اخلي. ځکه نو کله چې په سوشل میډیا داسې مزاحیه ویډیوز مخې ته راځي خلک یې ډېره خوښوي. فرمان کسکر نومي شاعر روانه میاشت یو ناڅاپه وروستو له هغې په سوشل میډیا زیات شهرت وموندلو چې د شړشمو په یو پټي کې جوړه کړې د مزاحیه شعرونو ویډیو یې مخې ته راغله. فرمان د 15 کالو زلمی دی په اووم ټولګي کې زده کړې کوي او د خپلې شعر و شاعرۍ دپاره په ځان هیڅ رقم فني او ادبي قیدونه نه مني. د هغه په فیلبدي شاعرۍ کې نه خو قافیه او ردیف وي او نه وزن بهر بلکې په خیال کې هم هیڅ تسلسل نه وي خو چې څه په خوله ورشي هغه وایي او خلک یې په دغه فطري انداز پسې ډېر زیات خاندي.